د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې 400 هیروین کارول کیږي. د سرخیب له زندان یو له دغو زندانونو څخه ده چې کله ناکله مخدره مواد ورته انتقالیږي. یو له هغو ستونزو چې د سرخیب له زندان مسؤلین ورسره مخامخ دي هغه د نشهیي توکو او مخدره موادو د لیږد مسله ده چې زندان ته دننه وړل کیږي. ویل کېږي چې یو شمېر پیوازان د مختلفو مهارتونو نه په ګټې اخیستو سره دوی کوشش کوي چې مخدره مواد یا نشهیي توکي دننه زندان ته انتقال کړي. نن هم له همدغسې یو پیښو څخه چې د سرخیب له زندان په دروازه کې نیول شوي انار دي چې په دغه انارو کې یو ډول ځانګړي ګوشکۍ ځای په ځای شوي دي چې په دې کې مخدره موادو ته ځای ورکړل شوی دی تر څو دا دننه یوړل شي. همدارنګه ویل کېږي چې یو شمېر مېرمنې او نارینه حتی په داسې ځایونو کې چې سړی د نوم اخیستو څخه شرمېږي هلته نشهیي توکي او مخدره مواد ځای په ځای کوي او دننه زندانیانو ته لیږدوي او هغوی ته یې رسوي. مثلا این خجور است، در بین خجور جای به جای میشه و دلای نان جای به جای میکنند، چرس و پودر دلای سرپوشای دیش، موبایل و گوشکی و چیزا جای به جای میشه. خانم‌ها در بدن خود جای به جای میکنن. ما چندین بار کشیدیم از خانم‌ها، حتی موبایل ها رو جای به جای کردن. ما موبایل ها رو گرفتیم، دستاورد داشتیم در بلاک‌ها. یعنی مواد مخدر همی که توسط بطن انتقال میشه در روز پایوازی و اونجا وقتی که میبرن مخفی میکنن جای به جای میکنن در تلاش ما اکثرا دستگیر شده. ما دستاورد خوبی داریم. دغه کس آصف نومیږي. جرم یې دا دی چې په کابل ښار کې په لومړنۍ چاودنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخې ته شوی و لاس لري. کله چې برید وشو بیا څنګه ونیول شوی؟ آصف د خپل ژوند 14 کاله د زندان د تورو تمبو شاته تیر کړي. هغه له خپلو ګډو وډو ویښتانو سره د کمرې مخې ته راغلی او ادعا کوي چې په زندان کې په مخدره موادو روږدی شوی. هغه وایي د زندان په داخل کې هم چرس کلي او هم هیروین. نشهیي توکو باندې روږدی؟ څنګه روږدی شوی؟ همدلته به و. نو مواد دلته څنګه رسېږي درته؟ والا معلوم نه ده خو هر څوک دلته خلک شته چې خرڅوي؟ نه. چند بار پودر استفاده کردی خودت در اینجا؟ یک 6 بار استفاده کردم. پودر؟ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اړوندو ارګانونو غواړي چې په دې برخه کې څېړنې وکړي. د دغه کمیسیون ویان وایي دوی به هم دغه قضیه وڅېړي. در این قسمت قضیه که شما تذکر دادین کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد بررسی خود انجام خواهد داد و ما تیم نظارتی ما که به محبس میرن در اونجا ما شاید روی از قضیه کار بکنیم، صحبت بکنیم و در این زمان ما معمولا پیشنهادات خود به ادارات زیربط خصوصا وزارت امور داخلی افغانستان قبلا هم ارائه کردیم و حال هم تقاضا میکنیم که در قسمت جدا توجه بکنن تا ای که ما از آسیب پذیری محبوسین در محابس افغانستان جلوگیری بکنیم، حقوق بشریشان رعایت شود و اجازه ندهیم عامل را که باعث نقض حقوق بشری محبوسین در داخل محبس افغانستان شود، خصوصا محبس بلوچستان. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د داشان مسائلو د څېړلو لپاره تیاری لري. اما بحثی که این شخص از چه زمان معتاد به مواد مخدر شده در حال حاضر من تایید نمی‌کنم که در داخل محبس مواد مخدر انتقال شود، اما اگر از گذشته معتاد بوده و امروز این مریضی دچارش است و هنوز هم صحتیاب نشده شاید این بحث جدا باشه که به گذشته برمیگرده. طبعا در پهلوی از اینکه باید بررسی شود بر تداوی ازی و بر ازی که این دوباره صحتیاب شود باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا تاییدوي چې یو شمېر پایوازان هڅه کوي مخدره مواد د زندان داخل ته انتقال کړي. دغه وزارت وایي د زندان داخل ته د پایوازانو د تګ په برخه کې قیودات جدي شوي.